بسم الله الرحمن الرحیم. زما د هیواد د خپرونې درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله یاست. دوستانو راغلي د زابل ولایت مرکز کلات د توري بند ته چې پر همدې پروژه باندې له ډېره وخته راهیسې کار شروع دی. نن موږ دلته راپورتاژ چمتو کوو په دې هیله چې تاسو هم تر پایه راسره مل پاتې شئ او په پیل کې هم راځو یو انجینر صاحب چې زموږ څنګ ته ولاړ دی د آب و انرژي وزارت څخه راغلی دی او دلته همدا مسؤلیت لري تر څو پورې د همدغه پروژې کنټرول وکړي او له دې څخه نظارت وکړي. لومړی له ده سره مرکه کوو او له هغه وروسته راځو د پروژې پر هغه نورو تخنیکي اړخونو باندې هم له نورو انجینرانو صاحبانو سره غږېږو په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ. انجینر صاحب ستړي مه شئ او دا راته ووایاست چې دلته کارونه مو څنګه روان دي. سلامونه قبول کړئ. د تلویزیون د کامرې د لارې ټولو هېوادوالو ته سلامونه وایم چې خدای خوشي جوړ او صحتمند اوسئ. ډېره مننه چې راغلئ پوښتنه وکړل او راپور مو واخیستی. نو د پروژې تخنیکي اصول نګاه اول خو به زه ځان درته معرفي کړم چې زما نوم انجینر امان الله محمدي د اوبو انرژي وزارت د بندونو د کنټرول کیفیت انجینر په پوزیشن باندې وظیفه اجرا کوم چې فعلا د زابل ولایت د توري بند د نظارت کوونکي انجینر په صفت باندې دلته دنده وظیفه جوړه او د کیفیت په پروژه کې انشاءالله موږ پروژې ټولې ساختماني چارې زموږ تر کنټرول لاندې دي، نظارت لاندې دي چې د تخنیکي مشخصاتو او د ډیزاین مطابق تطبیق کېږي او ټول ساختماني چارې په منظم ډول مسلسل ډول روزانه زموږ تر کنټرول لاندې دي او هر ساختماني چارې چې مخکې ځي زموږ نظارت هلته جریان لري انشاءالله په ښه کیفیت په ښه کوالټي او په ښه تطبیق سره مخکې ځي او کنټرول کېږي انشاءالله. دا پروژې ته ډېری زابلیان په خاص ډول باندې زمینداران د همدغه سیمو منطقو د ډېر زیات ورته خوشحاله په دې دي چې دلته به د اوبو سطح ورسره راپورته کړي او حتی په مرکز کلات کې هم دا ویل کېږي چې د اوبو سطح ورسره راپورته کېږي. په ټوله کې چې تاسو د دې نظارت کوئ تاسو په خپله برخه کې څومره دغه کار د ارزښت وړ ولې څومره اهمیت لري؟ اهمیت په دې پروژو چې دي دا ډېر لوړ اهمیت لري. اول خو دې پروژې اساسي پروژه چې ده دا د سیلابونو د کنټرول لپاره او د زراعتي ځمکو د خړوبولو او د برېښنا تولید لپاره ده تطبیق کېږي او جوړېږي. نو د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې او د اوبو زیاتېدل او لوړېدل دا خو یو مهمه خبره ده ځکه چې دا اوبه که چېرې دي دلته زموږ خپله د اوبو کیچمنټ ایریا چې ورته وایي 330 کیلومتره مربع اوبه دو ته راځي ذخیره کېږي چې خپله د بند کاسه 2.9 میلیونه متر مکعب اوبه دلته ذخیره کېږي په دې اوبو کې. نو چې د اوبو سطحه دلته اوبه ودرېږي اوبه شتون ولري دلته د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره کول یعنې زیاتول چې دا د زابل ولایت او د کلات خلکو لپاره یو د اوبو د زیاتوالي لپاره یو ډېر مثبت تاثیر لري. کور مو ودانوي. انجینر صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړی. ژوندي اوسئ. ډېره مننه ستاسو. دوستانو راځو یو بل انجینر صاحب چې د قراردادي شرکت له لوري دلته مسؤلیت لري له هغوی څخه هم د همدغه پروژې د کیفیت په اړه باندې پوښتنه کوو چې دوی په دې اړه باندې څه ویل غواړي. مهرباني وکړئ انجینر صاحب دا راته ووایاست چې تاسو په خپله د قراردادي شرکت له لوري دلته ګمارل شوي یاست که نه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حبیب الله برنخیل د توري بند د پروژې پروجیکټ منیجر او د انکشاف ملي نماینده. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د دې پروژه زموږ انجینران متحد دي چې په ښه شکل سره او په ښه کیفیت سره تطبیق کړو او عملا عملیاتي چارې جریان لري چې تر دې دمه پورې 50 سلنه چارې تکمیل شوي دي او موږ برنامه لرو چې په آینده 2 میاشتې کې د عملیاتي چارې تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارو. په هغه تخنیکي لحاظ باندې که د دا پروژې په اړه باندې انجینر صاحب معلومات ورکوي چې څومره ځمکه خړوبولی شي، څو هکټاره ځمکه خړوبولی شي که چېرې همدغه سره بند وتړل شي؟ دا بند تقریبا 980 هکتاره ځمکه خړوبولی شي او د 3 اهدافو لپاره ډیزاین شوی: د برېښنا تولید، د آب رسونې سیستم تقسیم په رهایشي تعمیرونو کې او همدارنګه د ځمکې آبیاري. او دلته یو بله خبره دا د انجینر صاحب چې ډېری کسان حتی په مرکز کلات کې هم دې ته خوشحاله دي چې کوم وخت دغه پروژه تطبیق شي په دې سره به د اوبو سطحه ډېره زیاته راپورته شي او خاصتا زمینداران ډېر زیات ځمکې ته خوښ دي. ولې په ټوله کې تاسو دا راته ووایاست چې دلته ځینې منطقي غرونه لري، ځینې منطقي لوړې او تپې او غونډۍ لري. تر څو پورې ټول په دې باندې پوه شي چې همدغه غونډۍ او دغه غرونه او دغه تپې و هوارې ځمکې په دغه د هکتار په حساب باندې
ټولې یو ډول دي که کوم فرق سره راوړي یعنې تر دغو غرونو چې اخواته هم هغه ځمکې ورسره خړوبېدای چې مثلا چې د تورې د بند اخواته ځمکې دي هغه هم خړوبېدای چې هلته هم د اوبو کچه راپورته کېږي او که نه یوازې د مرکز کلاتو خواته راپورته کېږي. بله کله چې د اوبو د بند کاسه د اوبو نه ډک شي دا مثبت تاثیر لري د ځمکې لاندې اوبو سطحه پورته کېږي او تقریبا 15 نه تر 10 کیلومترۍ پورې دا مثبت تاثیر لري او خلک د دې نه مثبت ګټه ترې پورته کولی شي. کور مو ودان ډېره مننه دوستانو زموږ سره پاتې شئ. یو بل انجینر صاحب چې دلته د پروژې د نظارت کولو مسؤلیت پر غاړه باندې لري له ده څخه هم پوښتو چې د پروژې کیفیت څنګه روان دی پروژه په کم کیفیت باندې ده. انجینر صاحب دا راته ووایه چې د پروژې کیفیت مو څنګه روان دی دغه پروژې څخه په خپله تاسو من حیث د یو انجینر دلته هم تاسو مسؤلیت لرئ تاسو څنګه دا کیفیت څنګه ارزوئ؟ انشاءالله دغه کوم کار چې روان ده تقریبا هغه دی کار نیمۍ ته رسېدلی دی یعنې 50 سلنه لا ډېر رسېدلی دی کار هغه د خپل سپیسیفیکیشن هغه کوم ډیزاین چې شوی دی د هغو مطابق روان دی نو ټول هیواد او بالخصوص زابلي ولس ته دا اطمینان ورکوو چې موږ دا کار په صحیح ډول څارلی او بیا هم د پروژې تر اخره پورې به دا کار د خپل سپیسیفیکیشن او ډیزاین مطابق مخکې کور مو ودان دوستانو زموږ سره پاتې جانان جانان وطنه د پر مخ تنگ پلوري چټنک روان وطنه. درنو لیدونکو یو بل انجینر صاحب هم دغه و چې د انکشاف ملي له اورېدلو ته مسؤلیت لري او صاحبي انجینر دی تر څو پورې د همدغه بند د ابعادو په اړه باندې او هغه تخنیکي اړه کې تاسو ته تشریح کړي. جناب انجینر صاحب دا راته ووایاست چې دغه د بند باډۍ څومره ده د دې د متر په حساب باندې که ووایاست او په خپله دغه د بند کاسه څومره ده د دې ارتفاع او جګوالی دغه دوستانو ته ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم د دې بند عرض 25 متره دی او ارتفاع اعظمي ارتفاع 10 متره ده طول یې 6 متره دی د اوبو ذخیره یې 2.2 میلیون متر مکعب ده. دا بند څو برخې لري یو د سنکاري یا راکفیل کانکریټ او فیسینګ کانکریټ او یوه ګالري د انسپکشن ګالري ده چې دا د نظارتي وسایل په دغه کې نصبېږي تر څو وروسته د بند د اهتزازونو او حرکاتو او د حرارت درجه موږ ته معلومه کړي تر څو د چپه کېدو مخنیوی وشي. همدغه باډۍ د بند چې موږ او تاسې ورباندې ولاړ یو دا څو متره ارتفاع لري؟ ارتفاع یې 10 متره ده اعظمي ارتفاع 10 متره ده. او د دې تر څنګ دا ووایاست چې دلته څومره برق تولیدېدلی شي همدغه بند که چیرې جوړ شي د څومره برق د تولیدولو ظرفیت لري؟ دا بند په درې هدفو دپاره جوړېږي یو د آبیاري دپاره آبرساني دپاره او د برق دپاره. د برق یو 8 کیلو واټه برق ډیزاین شوی دی 8 کیلو واټه برق تولیدوي. یعنې د مرکز کلات کې هم د اوبو سطحو سره راپورته کېدی؟ مرکز کلات کې د اوبو سطحه د ځمکې لاندې اوبو سطحه پورته کېږي او یو سیکشن موږ د مرکز کلات د آبرساني سیستم دپاره دې ته په نظر کې نیولی دی. انشاءالله وروسته به هغه د کلات ته د اوبو رسولو پروژه هم دلته تطبیق کړو دلته انشاءالله. ډېره مننه دوستانو زموږ سره پاتې بیا آبادېږي بیرته جانان جانان وطنه بیا آبادېږي بیرته جانان جانان وطنه. انجینر صاحب لکه مخکې چې یادونه وکړه د پولسټاک د برخې دغه د پولسټاک برخه ده؟ بله دا د پنسټاک یا د اوبو پایپ دلته نصبېږي چې یو افقي پایپ راځي په دغه قسمت کې دا ځي کار ته پاور هاوس ته یا د برق ماشینو ته ورځي او یو د پاسه په تقریبا د څخه 11 متره لوړ یو بل پایپ راځي هغه په مایل باندې راځي هغه دواړه سره بیرون سره یوځای کېږي. بعضې وخت که چېرې اوبه ډېرې وي برق به تولیدوي او که اوبه کمې وي موږ به آبیارۍ دپاره د ځمکې خړوبولو دپاره دا اوبه د دې ځایه خوشي کوو. په دې قسمت کې وال راځي په دې ځایه به موږ د پنسټاک اوبه کنټرولوو کم زیات یا به بندوو یا به خوشي کوو. بیا آبادېږي بیرته جانان جانان وطنه د پر مخ تنگ پلوري چټنک روان وطنه چټنک روان وطنه بیا آبادېږي بیرته جانان جانان. درنو لیدونکو د دې بند یو بلې برخې ته راغلي یو بل ساختمان ته راغلي چې دلته هم یو اتاق شته یو ګالري شته. دا چې دا ګالري یا دا اتاق دا د څه دپاره جوړ شوی دی د کوم هدف دپاره په خپله به د انجینر صاحب څخه پوښتنه وکړو. انجینر صاحب که دوستانو ته معلومات ورکړي چې دغه په بند کې دا ګالري دا د څه دپاره؟ دا په کانکریټي بندونو کې جوړېږي چې د انسپکشن ګالري په نامه ده. دا ډېر اهداف لري. بعض یو هدف یې دا دی چې کله په د بند کې سیپیج یا د اوبو جام روځي
هغه په دې ګالري ته راټولېږي او په دغه ترانش په دغه جیچا کې بیرون ته وځي. دویم هدف یې دغه دی په دې کې دستګاوې نصبېږي چې موږ په دې باندې کې تقریبا 94 دستګاه لرو. یو د جاینټ میټر د کوم درزونه چې موږ ورکړي دي د باندې هغه درزونه محاسبه کړو. بل دا هلته یو دوه سورین د پاسه د باندې پاسه نه په تاداوه پورې ورکړي دي. په دې کې یو دستګاه نصبېږي چې د دایرکټ پنډولم په نامه دی. هغه د باند حرکات چې معلوموي چې باند کومه خواته حرکت کړی نه دی کړی، یا په خطر کې دی یا جوړ دی. او بل چې د ټمپریچر یا د فشار د درجه د حرارت ده، هغه د یو بل دستګاه موږ نصبوو په بل هولم چې پرې کړی دی دغه کې د ټمپریچر یو دستګاه نصبوو، سنسور د ټمپریچر دی چې هغه د باند تعداد کې د حرارت د باند د حرارت درجه معلوموي. او بل د ګالري سیټلمنټ پوینټ دی چې د باند په دیوال باندې په د ګالري په دیوال باندې نصبېږي، د باند د ګالري نشست یا د باند نشست معلوموي. دغه څو دستګاوې موږ په دې ځای کې نصبوو په دې ګالري کې. دغه کښته سیمو کوم ځای ورته کښلی دی؟ دغه د کوم هدف لپاره؟ دا د کله چې د موږ بعضې په هر جاینټ کې په هر سیکشن کې موږ یو نل پرېښی دی چې د کله چې د اوبه جذبېږي د کانکریټ یو مقدار اوبه ځان ته جذبوي. دا اوبه چې جذبېږي هغه به دغه ویالې یا د جویچې ته راټولېږي، د دې څخه به بیرون ته وځي. او په دې کې یو د بند لپاره والونه هم نصبېږي چې هغه وړاندې ځای دی د پنسټاک دیوال لپاره. د دې ځای نه به اوبه خوشې کېږي او اوبه بندېږي په همدې ځای کې. چټک روان وطنه بیا آبادېږي بیرته جانان جانان وطنه بیا آبادېږي بیرته جانان جانان وطنه زه به دې تل ستایم دستا ښکلایي واده. دلته یو بل ځای ته هم په دې بند کې دوستانو راغلي یو چې دلته د کانکریټو ټیسټ ترسره کېږي. کانکریټ چې کوي ګورو او له دې انجینر صاحب څخه پوښتنه کوو چې دا دوی څنګه چې کوي او د څه دپاره یې چې کوي، هغه معیار یې څه دی. انجینر صاحب ستړي مه سئ او مخکې مو یو آله دلته کښېښود، دا د اوس هم کې پرته ده. د دې په اړه دوستانو ته معلومات ورکړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. دا کانکریټ ته کانکریټ پلانټ کې جوړېږي، بیا د هغې نه چې مکسر دلته راسي، د هغې ایسته بیا کانکریټ موږ ټیسټ کوو او دې ته ټمپریچر یا چې هوا سنټیګریډ معلوموي. او دا اول موږ ټمپریچر کې کېدو چې د دې سنټیګریډ څومره ده، له هغه وروسته بیا سلم ټیسټ اخلو او له هغه وروسته بیا د ایر کنټنټ ټیسټ اخلو. نه دا فیسینګ کانکریټ ته د موږ ریکوایرډ 10 MPa ده او له هغې وروسته بیا سلنډر ترې ډکوو. نه دا بیا موږ په اوبو کېږدو 7 days 28 days، له هغې وروسته بیا موږ معاینه کوو. کور مودان دوستانو زموږ سره پاتې سئ. بیا آبادېږي بیرته جانان جانان وطنه د پر مخ تنګ په لوري چټک روان وطنه چټک روان وطنه بیا آبادېږي بیرته جانان جانان. درنو لیدونکو دلته د بند یو بلې برخې ته راغلي یو. دلته هم سنګکاري شروع ده، سیخکاري شروع ده او سیمنټ دي. ګورو او د انجینر صاحب څخه معلومات اخلو چې دا د کوم هدف لپاره. انجینر صاحب ستړي مه سئ او دا راته ووایاست چې دا د بند کومه برخه ده؟ مننه، ژوندی اوسئ وروره. زه ما نوم محمد اخلاص ده، د کوانټیټي سروې بخش کې د انکشاف ملي سره د توري بند پروژه کار کوم. دا یو سټرکچر ده د بند د عضو ده خدماتي پرچاوي په نامه باندې چې کله په بند کې اوبه زیاتېږي او د دغه نه اوبه ځي اضافي اوبه او دا 40 متره طول ده او 11 متره عرض ده، 2 متره ارتفاع ده او د دې پرچاوي کارو ته 10% تقریبا مصرف کوي. ډېره مننه دوستانو، له موږ سره پاتې سئ. زخمي هیواد بیا آبادېږي ګرانه راپورته کېږي ګرانه شیبه ودان وطنه بیا آبادېږي. لیدونکو راغلي یو دلته کارګر کار کوي. د کارګرو څخه دا ورور هم غږوو چې دوی څومره خوشحاله دي چې دلته حلال نفقه پیدا کوي او خپل وطن ته خدمت کوي. لومړی ځان ملي ټلویزیون ته وپېژنئ او دا راته ووایئ چې تاسو څومره خوشحاله چې دلته کار کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه جاهد الله یم، د ننګرهار ولایت د پشراګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. الحمدلله بار موږ ډېر شکر وباسو چې په خپل هېواد کې راګی و. دا ګورم ځوانان دي، ملګري مو دي، دا ټول
خپل هیواد ته یو حساب چې وګورو خدمت کوو خو زحمت وباسو بل حساب چې وګورو موږ ته یو حلال رزق پیدا کیږي موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله تېر وخت نه چې دغه وخت موږ ته ډېر ګټور تمامېږي چې موږ په خپل هیواد کې دغسې مصروف یو کار کوو حلال رزق پیدا کوو بدرنګي ورکې شولې درته ښکلاوې راوړو درته ښکلاوې راوړو بیا په ډېوو د علم او په سپېدو د لومړی که لیدونکو ځان وپېژنئ او له هغه وروسته راته ووایه چې تاسو څومره خوشحاله چې دلته کار کوئ. نوم مې زاهد محمد زاهد پروان څخه راغلی یم دلته او بخت کرن منګل ته کېږي او دلته راجېږو ډبرې په دې ځای اچوو او ډېر خوشحاله شو چې زموږ هموطن دلته بند جوړېږي بس په دې سطحه د بند دا خبره د خلاق خلکو ته یو خدمت یې موږ ډېر خوشحاله شو بس دې بند دلته د نورو ولایتو څخه هم فکر کوم چې ډېر کسان راغلي د کار کولو لپاره دلته په کار مصروفه یاست. بله دا دوستان چې دي ځینې د ننګرهار څخه کونړ څخه دا ټول د هر ځای څخه موږ د پروان څخه راغلي یاستو او د سپېګر ولسوالۍ څخه دلته راغلي یاستو چې د خلکو د بس خدمت وکړو. کور مو ودان ډېره مننه لیدونکو زموږ سره پاتې غیږه دې بیا جوړوو غیږه دې بیا جوړوو یو ستا بچي وطنه ته په رښتیا جوړوو ته په رښتیا جوړوو ته د ننګونو پورې درنو لیدونکو یو بل ورور هم په څنګ کې لرو له ده څخه پوښتو چې دی څومره خوشحاله دی او دلته د څومره وخت را په دې خوا دی کار کوي. اول ځان را وپېژنئ او وروسته راته ووایه چې دلته تاسو په دغه د سیمټ په برخه کې فکر کوم کار کوئ د کریش په برخه کې. موږ د کریش په برخه کې کار کوو موږ له اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا کار زمینه برابره کړې ده او موږ ته یو روزي په خپل وطن کې میلاویږي له کومه خارجي ملکو څخه موږ رامنې یو نو د دې څخه موږ ډېر خوشحاله یو او دغه غوښتنه موږ ځینې غواړو کوو ځینې له اسلامي امارت څخه کوم مستعمر خلک چې راګرځېدلي له ایران څخه له خارج له ملکو راګرځېدلي یو چې دا نور ته یو کار زمینه برابره کوم سرمایه‌دار خلک چې د دوم دا غوښتنه ده چې هغه هم دلته یو سرمایه‌ګذاري وکړي خپل وطن جوړ کړي د خارجیانو څخه موږ هم له مزدوري اخلاص او له نوکري اخلاص او له زمتو اخلاص لکه کوم پاکستان او کوم ایران او کوم بل ملک نو دا غوښتنه ده موږ ځینې موږ ډېر خوشحاله یو له اسلامي امارت څخه چې خپل وطن کې یو کار بار مخکې له دې څخه تاسو څه کار کوئ بیکاره ګرځېداست په یو کار اخته واست په افغانستان کې بیکاره ګرځېدو او مخته به څه پاکستان ته یا ایران ته بس بل نوکران به د بل مزدوران به اوس په خپل وطن کې ډېر خوشحاله یو په خپل کور باندې په خپل وطن کې خپل عزت سره خپل روزي خپل ژوندګي موږ پوسلو موږ ته دا اوس دا ژوندګي دا اوس موږ ته په ژوند کې دا ژوندګي حساب سره مخته موږ ژوندګي ټوله خرابه وه ټول وخت مسافري کې کور مو ده بیا آبادی جبرتا جانان جانان وطانا بیا آبادی جبرتا جانان جانان وطانا د پر مخ تنگ پلوري چټنک روان وطانا چټنک روان وطانا بیا درنو لیدونکو راغلي د زابل ولایت د ترنک سیندیزي حوزې ریاست چې دلته هم د تخنیکي سلاکار انجینر عبداللطیف سره خبرې کوو. جناب انجینر صاحب دا راته ووایه چې د تورې په بند کې ستاسو سره څومره کسان مصروفه دي څومره فني او څومره غیر فني کسان. بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو دمخه تاسو ښه راغلاست وایو او تاسو د رادیو تلویزیون له طریقه د هېواد ټولو محترم او معززو اوسیدونکو ته او خپلو هېوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د تورې بند په اړوند باندې تورې بند د زابل ولایت تر ټولو لویه رغنیزه پروژه ده اوس مهال فعلا نو د کارګرو شمېر په بعضې اوقاتو کې حتی تر 400 نفرو پورې هم رسېږي اما بعضې اوقات چې کاري حجم کم وي نو د دوی تعداد 300 250 حتی 1.5 نفرو پورې رسېږي ځکه کې ځینې کارګر ماهر او بعضې نورې غیر ماهره کارګر دي. انجینر صاحب تاسو په خپله هم انجینر یاست او هلته مو دغه ځای څخه هم لیدنې کړې دي او هغه ځای مو حتما لیدلی دی. د دغه پروژې ماهیت او ارزښت که دوستانو ته یې روښانه کړي. لکه څنګه چې ټولو هېوادوالو ته دا واضح ډول معلومه ده چې جنوبي ولایتونه بالخصوص زابل ولایت د هېواد په کچه له وروسته پاتې ولایتونو څخه ده او اوس مهال د وچکالیو د اقلیمي بدلون تودوخې زیاتوالی او بعضې نورو عوامل چې تر ټولو لوی عامل یې د باران نه ورښت او د واورو د ورښتونو کموالی ده دا په دې ولایت باندې ډېر تاثیر کړی
او د دې ولایت د وچکالۍ له امله خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو د دې ستونزو د مخنیوي او له منځه تګ لپاره یوازینۍ لاره هغه د لویو بندونو او چکډیمونو او همچنان د واټر شیټونو رغول دي. نو په دې ترڅ کې د اوبو انرژۍ وزارت وکولای شوی چې په زابل ولایت کې یو ذخیروي بند چې د تورې ذخیروي بند په نامه یادېږي د رغولو چارې چې اوس مهال هم جریان لري ترسره کړي چې دا بند چې د بېلابېلو عواملو او یا بېلابېلو ګټو درلودونکی ده چې تر ټولو لومړۍ ګټه د ځمکې لاندې اوبو تقویه ده چې د دې بند په رغولو سره به موږ نږدې کاریزونه او همچنان ژورې څاګانې اوبه تقویه سي او دا د زیرزمیني اوبو سطحه لوړولی سي. دوهم هدف یې د ځمکو خړوبول دي چې د سره به موږ د زراعتي ځمکې اوبه پیدا کړي او همچنان د خلکو اقتصاد او باغداري به انکشاف پیدا کړي. دریم هدف یې د سیلابونو مدیریت ده. هر کال د ده بند د عدم موجودیت کې به د خلکو په جریبو ځمکې تخریبېدې، باغونه به تخریبېدل چې د ده بند په رغولو سره به د خلکو د ځمکو د تخریب مخنیوی ترسره سي. څلورم هدف یې د برېښنا تولید ده چې د بند په رغولو سره به د زابل مرکز او همچنان د بند د نږدې ساحې به له برق څخه برخمن شي. او پنځم هدف یې د اوبو ذخیره ده او د اوبو مدیریت ده. د هېواد په کچه د اوبو انرژۍ وزارت تر ټولو لویه دنده د اوبو مدیریت ده چې په دې راز کې موږ د اوبو مدیریت لپاره په زابل کې 12 لوی بندونه زموږ وزارت په پلان کې لري او همچنان 160 چکډیمونه زموږ د ریاست لخوا شناسایي شوي دي چې د ځینو چکډیمونو او بندونو تخنیکي او ابتدایي سروې هم ترسره شوې ده. نو د اوبو د مدیریت لپاره دا یو ډېر مهمه ګام او یو ښه اقدام ده. کور مالان تاسو نن ډېره مننه. علم او پس بدو د علم شبرو شان وطن بیا آباد جبرتا جنان جانان وطن بیا آباد جبرتا جنان جانان وطن. د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو دا راپورتاژ چې د زابل د تورې د بند په اړه باندې مو چمتو کړی و. تر راتلونکي خپرونې مو پر لوی او بخښونکي خدای تعالی سپارو. الله مو مل، وخت مو په خیر.